د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. ملا برادر د کابل جلال آباد دویم سړک جوړول مو مهم لومړیتوب دی. بلخوا منظور پښتین د بغلان سیلاب ځپلو سره خواخوږي وکړه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د کابل جلال آباد دویم سړک جوړولو سیمې څخه د لیدنې پر مهال ویلي یا د پروژه د طالبانو له لومړیتوبونو څخه ده او د رهبرۍ د تایید وروسته به عملي چارې پیل شي. نوموړي ویلي د دغه سړک جوړول به په یاده لاره د ترافیکي پیښو او ګڼې ګوڼې کمېدو اغېزناک ثابت شي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بغلان وروستیو سیلابونو له امله په وختو زیانونو خواشیني ښودلې او دغه حالت یې ستر ناورین بللی دی. نوموړي وړاندې ټولو شهیدانو ته د جنت او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا دعا کړې او ترڅنګ یې له ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتي چې په دې سخت وخت کې د بغلان خلکو سره ودرېږي او هر راز لاسنیوی وکړي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو شوې ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت.